بسم الله الرحمن الرحيم. باب يهدي إلى أقربهم بابا. دا 50 نمبر باب دی د ابواب صحیحونه په دې کتاب کې، او دا باب هم د گاونډي د حقوقو په باره کې دی. د یو څو بابونه به نورم ذکر کوي، د گاونډي مختلف حقوق هغه بیانوي. اولی وصیت د نبی صلی الله علیه وسلم د جبرئیل علیه السلام بیان ک د گاونډي په باره کې، به حق بیان ک چې حق د گاونډي، به ورپسې شروع به د گاونډي نه کې، نه بدای چې د بل کلی نه به شروع کې. بیا یې وس ذکر کوي گاونډیان خو ستا ډیر دي، کم گاونډي نه به اول شروع کې. نو اوس به په دې باب کې فرمایي باب یهدي، هدیه به ورکولې. باب د په باره دی کې چې هدیه به ورکولې شي الی اقربهم، هغه نږدې د دې ګاونډیانو نه، بابن په باب کې په دروازه کې. وروسته هم نور حقوق ذکر کوي، ډېر ناشنا حقوق، هغه حقوق شي موږ د هغې نه غافله یي. کله چې امام بخاري رحمه الله په یو مسله کې ډېر بابونه ذکر کوي، پوه شه مسله ډېره خطري ده، ډېر اهمیت لري، ډېر اهتمام کول پکار دي. نو دا مسله همداسې ده. امام بخاري رحمه الله چې یو میزه لري او خصوصیت هغه په بابونو کې. اوس نور هم داسې ډېر کتابونه شته دي، دا ټول احادیث په یو باب کې راجمع کړي، یو بل پسې لیکلي نه. امام بخاري رحمه الله په هر حدیث باندې چې مستقله فائده پکې وي او یو مستقلې مسلې ته پکې اشاره وي، باب لګوي. نو اوس کوم ګاونډي ته سړی ول هدیه ورکړي؟ ستا خو ډېر ګاونډیان دي، نو دا باب ذکر کوي. عن عائشة، دا 8 نمبر حدیث دی. عائشة رضی الله عنها فرمایي قلت ما ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان لی جارین، یقینا زما دوه ګاونډیان دي، فإلی ایهما، زه کم یو د دې دواړو نه اهدي، زه ورته هدیه ورکم. قال نبی صلی الله علیه وسلم، د الله پیغمبر فرمایل الی اقربهما منک بابا، الی اقربهما، هغه نږدې د دې دواړو نه منک تا ته بابا په دروازه کې. نو په دې حدیث کې دا ادب مونږ ته بیان شو چې کوم ګاونډي دروازه مونږ ته ډېره نږدې وه، هغه اول حقدار دی چې هغه سره احسان سړی وکړي، بیا ورپسې چې بل ګاونډي نه. دا څومره ښه ښې مسلې دي، مهمې مسلې دي چې د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیانوي. ځکه چې کوم نږدې دروازې والا دی، دا دې پرېښې او بل سره تعامل ښه کې، قیمت کې به دا ستا ګریوان ته لاس اچوي. وروسته بابونه را روان دي په دې باب کې، او حدیث را روان دي چې ګاونډي په قیامت کې د تا نه بیا څه غواړي. نو دا ډېرې درنې مسلې دي عزتمندو، په وړه سترګه ورته مه ګورئ. حدیث کې به فایده وي چې هر کله څومره ګاونډي نږدې وي، هغه اولا وي او ډېر حقدار وي په نیکۍ سره د بل نه. همدغه رنګې حدیث کې به اشاره وي چې باید سړی نیکو اعمالو کې، ښه کارونه کې اعلی اول وکي، افضل وکي، مبذول فریدي. لکه اوس ګوره دلته دواړه ګاونډیان دي، د دواړو سره ته احسان کوه، دا به کې. لیکن اوس د اولنی ګاونډي چې کوم تا ته نږدې دی او بیا د دروازې نږدې دی، بیا ورپسې بل دی، د اولني سره احسان کول په تا باندې دا ډېر ثواب لري په نسبت د دې باندې. نو ته شروع د اعلا نه وکړه چې کم ډېر ثواب لري، په هغې باندې شروع وکړه. دا په هر یو عمل کې، دا یو مثال شو، هر یو عمل چې ډېر ثواب یو کار لري، هغه باندې اول شروع وکړه. دا وکې بله فایده شي په دې حدیث کې. همدغه رنګې حدیث کې نور هم ډېرې زیاتې فایدې دي. یو فایده پکې دا هم ده چې څومره نږدې وي په دې کې ستا هغه نفع هم زر رسېږي، خیر زر رسېږي. مسلمان به صفت دا وي فاستبقوا الخیرات، نیکۍ ته به منډه وایي، جلتي به کوي. نه کوم چې نږدې دروازې والا دی، ته چې دې له ځې په نسبت د دې باندې د دې ته زر رسېږي، دې ته به یو څو منټه بعد رسېږي. نه حرص په نیک اعمالو باندې وکړه، ولو که یو منټ فرق هم پکې وي، دا پکې فایده ده. او بل دا دی چې په دې کې وخت هم درته فایده کېږي، دا پکې بله فایده ده. باب الادنى فالادنى من الجيران، دا یو 50 نمبر حدیث دی. باب دی عباره د نږدې کې او فالادنى او به هغې پسې نږدې من الجيران د ګاونډیتوب نه، ګاونډیانو نه. دلته په دې باب کې حدیث نه دی د حسن
خبره نقل کوي حسن بصري رحمه الله نجد لوی تابعی دی. دا هم د فائدې لپاره امام بخاري حتی په صحیح البخاري په هغې کې هم داسې کوي، آثار به نقل کوي او کله به د تابعینو نه اقوال نقل کوي. د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث خو بیان شو چې نږدې ګاونډي ته به اول سړی دغه ورکوي. دلته د حسن بصري رحمه الله خبره نقل کوي چې دا ګاونډیان څومره پورې اندازه لري. عن الحسن حسن بصري رحمه الله چې دا لوی جلیل القدر تابعي تیر شوی دی، امام فی الزهد والورع، فتقوا او په زهد کې او په پرهیزګارۍ کې یو لوی امام تیر شوی دی او د بصري د لوی فقهاو څخه د او په خپله زمانه کې یو سیدو په عمل او په علم کې، حتی چې ډېرو صحابو به د دې نه تفوسونه کول. تقریبا دا په 11 هجري سنه کې وفات شوی دی. دا فرمایي سئل عن الجار، دنه د ګاونډي په باره کې تفوس وشو. دا ویل 40 دارا امامه، ګاونډیان ستا کوم ځای پورې د ګاونډي حقوق دي؟ 40 دارا امامه، ستا د کور مخې ته 40 کورونه دا ستا ګاونډیان دي. و40 خلفه، او 40 کورونه ستا د کور نه شاته. و40 عن يمينه، او 40 دی ښي طرف ته. و40 عن يساره، او 40 دی چپ طرف ته. المهم ستا د کور نه مخې ته او شاته او ښي طرف او ګس طرف او چپ طرف ته 40 کورونه چې دي دا ټول ستا په ګاونډیانو کې راځي. اوس دا لازمه ده چې خامخا به ته دی سره احسان کې نه چې څونه دې وس وشو، که ستا وس صرف دونه چې یو کس خیر ورسې نه مغې ته ورسوه چې کوم ستا دروازه یې تا ته اوله ډېره نږدې، که دوه دې وس وشو بیا ورپسې، درېو دې وس وشو بیا داسې. خل مهم دا ټول ستا ګاونډیانو کې راځي به چې ستا په نظر کې وي. نو په دې دغه کې به اشاره وي چې د سلفو په نسبت باندې د ګاونډیانو حقوق او اندازه دومره زیاته وه. زمون په نسبت باندې ډېره کمی ګاونډي هغه ده چې بیخي دیوال را سره لګېږي، هغه هم که موږ سره ښېګړه وکړو. باب من اغلق الباب على الجار، دا 52 نمبر باب دی. په دې کې بله مسله ذکر کوي امام بخاري رحمه الله، هغه دا ده چې ګاونډي نه به دروازه نه بندې چې یو څه دنه غواړي ودرېږي ورد د ټکوي او ته پې ځان غلی کړي چې مه وروځه. باب د عبارت د من دا هغه چا کې اغلق الباب چې بندې که دروازه علی الجاري په ګاونډي باندې. دې دا مطلب نه چې دروازې ګاونډي ته به ستا دروازه کولاوي نه به بندې، نه، مقصد دا ده چې ورې کله ټکوو نو ډایرکټ به ورځي. هغه چې کله د سړي ضرورت وي، مصروفیت وي، سړی نشي ورتلی، ماشوم ته وایي چې ورشي یا کور کې نشته دا دی او دا دی، لیکن په کور کې او ته نه کولاوي. یا زنانه ده ګاونډی دی ده ور کولاوي، ښه پوهېږي د کور زنانه چې دا زما ګاونډی ده او زنانې ورته نه کولاوي. عن ابن عمر، عبدالله ابن عمر تنهو فرمایي لقد اتى علينا زمان، یقینا ویراله په من باندې داسې زمانه او قال حين او یا داسې وخت. وما احد احق بدیناره، هیڅ یو تن نو احق بدیناره ودرهمه چې هغه ډېر حقدار و په خپل دینار باندې او په خپل درهم باندې من اخیه المسلم د ورور مسلمان. مطلب دا ده چې دا پیسې به د ورور مسلمان نه ورته خوږې نه وي، خوږ به ورته مسلمان و. ثم الان الدینار، وی بیا اوس چې کومه ده دا ګوره عبدالله ابن عمر خپله زمانه یادوي چې صحابي دی د صحابیت په زمانه کې. وی اوس دینار او درهم احب الى احدنا، ډیر خوښ دی، الى احدنا یو تن زمونږ نه من اخیه المسلم د ورور مسلمان. افسوس دا ده چې دا عبدالله ابن عمر تنهو په خپله زمانه کې داسې افسوس کوي. د زمونږ زمانه خو د افسوس تم پسې افله ده. مونږ ویو چې عبدالله ابن عمر تنهو تا دا تمنا ارمان کړی دی، افسوس دې کړی دی چې زمونږ په زمانه کې د مسلمان نه سړي ته د روپۍ خوږې دي. مونږ ویو زمونږ په زمانه کې خوږوالی څه کوي چې په روپۍ باندې سړی وژنو، دې حد ته مونږ رسېدلي، زمونږ اسلام دې حد ته رسېدلی دی. دا خو به ډېره اسانه وه، په دې به مونږ خوشحاله وی چې مسلمان ایمان دې حد ته رسېدلی وی چې صرف روپۍ ورته مسلمان نه خوږه وه، نه بلکې مونږ ډېر د هغې نه
ښکته تلي هغه دا ده چې په روپۍ باندې موږ مسلمان وژنو. خپله روپۍ څه کوي چې موږ ته د مسلمان نه غوره ده، بلکې په روپۍ باندې موږ مسلمان وژنو. د هغه بچیان یتیمان کولو ته موږ تیاري، ښځې کونډې کولو ته تیاري. همدغه رنګې د هغې د رزق د بچو د ماشومانو هغه د رزق سبب کټ کولو ته تیاري. د دې وجه باندې چې دغه روپۍ ته زه راوالم په دې خپله مرداره خېټه کې واچوم او د خپلو بچو خېټې پې مړې کړم. دا به زموږ څه حال عزتمندو تاسو سوچ کوئ. دا خبره ولې کوي؟ وروسته راشئ حدیث د نبي صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي. وایي سمعت النبي صلی الله علیه وسلم یقول، ما د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه اورېدلي وو. وایي کم من جار، وایي څومره د ګاونډیان نه به وي متعلق بجاره، وایي ځانونه به ورپسې کلکلي، ځانونه به یې کلکلي بجاره په خپل ګاونډي پورې یوم القیامت په ورځ د قیامت کې غوږ شي. یقول څه به وایي دا ګاونډي؟ یا رب ای رب زما هذا اغلق بابه دونی، دا هغه کسو چې د دروازه په ما باندې بنده کړې وه، ما به ورته ټکوله، زما به ضرورت و د به دروازه بنده کړه. فمنع معروفه، د ما نه منع کړي خپل خیر. یعنې داسې هم نه و چې ما پکې ګوتې اچلې وې چې ما څه تا سره یې هغه راکړه، نه، کوم څه چې تا نه اضافه شی دی دا راکړه. ماچس دبلی به یې ترې غوښتلی، لږ چیني راکړه ختمه شوې ده، مالګه به یې ترې غوښتلی، داسې بل شی به یې ترې غوښتلی، دا راکړه دا راکړه، بس دا یې رانه منع کړي دي. عزتمند تاسو سوچ کوئ دا مشکلات نن سبا څونه ډېر زیات دي. قیامت پر ورځ دا ګاونډي دې رانیسي. ځکه موږ اول سر کې احادیث ذکر کړل چې په دې باب کې وصیت جبرئیل علیه السلام کړی دی او دا حق لري، دا حق واجب دی. حدیث کې به اشاره وي یو خو د صحابه او اخوت او ملګر دغه ته مینې محبت ته چې یو بل سره دونه محبت و چې روپۍ سکه مسلمان به هغې ته دغه قدردان و. همدغه رنګې حدیث کې به اشاره وي چې باید چې موږ د ګاونډي په حقوقو باندې په وړه سترګه ورته کمه سترګه ورته ونه ګورو. په قیامت کې تپوس کېږي دا ګاونډي به دې د سټ او د مرۍ نه نیسي. همدغه رنګې حدیث کې به اشاره وي چې قیامت کې به ګاونډي شکایت کوي الله ته په تا باندې. همدغه رنګې حدیث کې به اشاره وي چې کله چې په عالم کې تغییرات راځي، مسلمانانو حالات بدلیږي را بدلیږي، په دې کې هغه سلبیات زیاتیږي، مشکلات زیاتیږي. په هغه وخت کې لږ تغییر راغلی او څونه مشکلات و. دا چې زموږ په زمانه کې تغییر ښه ډېر راغلی دی. په روپۍ باندې موږ مسلمان ورور وژنو. د مسلمانانو حالاتونو ته وګوره، ذلتونو ته وګوره، مشکلات زندګۍ سختۍ ته وګوره، څنګه سخته زندګي ده د مسلمانانو. نو دا وجه هم دا ده چې دغه مشکلات دي په موږ او تاسو کې.